آیا غواړئ خپل د فیسبوک یا هم واتساپ یا هم نور ټولنیز رسنیو لپاره خپل نومونه داسې سټایلیش جوړ کړئ؟ که مو ځواب هو وي نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او دغسې سټایلیش ښایسته نومونه خپل د واتساپ پروفایل لپاره ډول ډول جوړ کړئ. خپل د واتساپ نیم همداسې ښایسته جوړ کړئ، خپل تلګرام نیم، خپل فیسبوک نیم چې ډېر وایرل ځي او ډېر ښه خوند ورسره کوي، نو تاسې هم داسې جوړولی شئ. د یو اپلیکیشن په مدد سره په خپل اپلیکیشن کې تاسې نوم لیکلی شئ او هغه کې هر ډول فونټ ورته تغیرولی شئ. نو راځو په ویډیو پیل کړو. زه یم ستاسو ورور احمد الله همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه. کوم ملګري که زموږ په یوټیوب چینل کې نوي دي، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ځکه موږ روزمره خپل په یوټیوب چینل کې داسې ویډیوګانې پورته کوو چې تاسو ته اول وار دررسېږي. د داسې څه دپاره به تاسې اول وار راسئ خپل پلی سټور ته او دغه اپلیکیشن به د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینګ د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته، تاسې کولی شئ هغه ځای نه هم پر لینک کلیک وکړئ، سیده ولاړ شئ اپلیکیشن پلی سټور ته او هلته اپلیکیشن ته، او که نه وي دغه نوم تاسې په پلی سټور کې سرچ کولی شئ او په دغه نیم باندې تاسې دغه اپلیکیشن پیدا کولی شئ. دغه پرو پینټس په نامه باندې دغه اپلیکیشن دی. زه راځم پلی سټور ته، دغه اپلیکیشن دی ګورئ ملګرو، تاسې راشئ سرچ بار کې او دغه نوم ورته ولیکئ، پرو پینټس سټایلیش ټیکسټ بو آرټ. دغه چې کله ورته ولیکئ یا فقط پروفیټس ورته ولیکئ، تاسې دلته دغه اپلیکیشن راپورټ شي. دا اپلیکیشن ځان سره په موبایل کې انسټال کړئ. نو چې کله مو انسټال کړئ دا اپلیکیشن به راخلاص کړو. زه راځم اپلیکیشن راخلاصوم. کله چې مو اپلیکیشن راخلاص کړئ ملګرو ګورئ دا څو ډوله انټرفیسونه لري. ګورئ دلته تاسې کولی شئ چې سټایلیش فونټ ورکړئ. دلته تاسې کولی شئ چې په دغه دویم کې ټیکسټ ډیکورشن دلته جلا ډول نوم دپاره داسې علامې پیدا کولی شئ. دلته بیک ټیکسټ آرټ باندې دلته هم داسې تاسې کاپي کولی شئ چې هر څه ځان سره کاپي کړئ. زه هر یو درته ښیم. اول چې راسو سټایلیش فونټ پر دې چې کله ملګرو کلیک وکړئ ګورئ دا دی. په دغه پاس سر کې تاسې خپل نوم ورته ولیکئ، چې هر نوم وي تاسې خپل نوم دلته ورته ولیکئ او هغه ته به ښایسته فونټ درته درکوي. مثال زه دلته فقط خپل تخلص ورته لیکمه همت. تاسې خپل نوم ورته ولیکئ، هر ډول چې ورته لیکئ هغسې لیکلی شئ. ګورئ ما همت ورته ولیکئ. کولی شئ چې په دغه فونټ ډېر وایرل دی، دغه کاپي کړئ، د دغه کاپي باندې کلیک وکړئ، دا کاپي کړئ، ولته خپل د نوم په ځای کې پیسټ کړئ، همداسې به یې دوم ښایسته سټایلیش نوم دی، دریم څلورم داسې ډول هر ډول ښایسته فونټو کې نومونه شته. فقط تاسو په اثر کې نوم ورته ولیکئ، دا هر څه تاسو ته درکوي، دومره په زیات درکوي چې حتی چې حساب یې هم نه کېږي. تقریبا تر 360 پورې تاسو ته فونټونه درکوي ډول چې تاسو کولی شئ په هر ډول فونټ کې خپل دغه نوم کاپي کړئ او هلته یې خپل د نیم په ځای کې پیسټ کړئ او همداسې ښایسته به وي. هر نوم هر فونټ تاسې خوښ شو، هر سټایل تاسې خوښ شو په هغه سټایل کې کاپي کړئ، هلته یې پیسټ کړئ. دا یې اول ځای شو د نوم د فونټ. اوس علامې څنګه پیدا کولی شو؟ دوم ته راځو. په دوم باندې ګورئ دلته ما هم نوم ورکړی دی. دلته تاسې دې ځای نه دا نوم خراب کړئ او هلته خپل نوم ورته ولیکئ. مثال زه دلته بیا هماغه خپل تخلص لیکمه. دا دی ملګرو ګورئ څومره ښایسته علامې راکوي د نوم سره. تاسې کولی شئ دا کاپي کړئ او خپل د واتساپ په نیم په ځای کې ورکړئ یا خپل فیسبوک نیم په ځای کې ورکړئ، دا کاپي کړئ ډول دلته هم ډېر زیات فونټونه شته، ډېر زیات د 282 پورې دلته فونټونه شته چې د هر نوم سره ښایسته علامې دي. هر څومره تاسو په پرې کې د دې ځای نه کاپي کولی شئ او هلته یې پیسټولی شئ. که چیرې راسئ دغه دریم ته سمپل فروټ ته، دلته تاسې نوم ورته ولیکئ. دلته هم ډېر ښایسته سټایلونه درکوي، د هر د انګلیسي توري دپاره تاسې ډول سټایلونه درکوي. په هر توري تاسې دلته پیدا کولی شئ، ABCD هر توري چې تاسې سلیکټ کړئ په هر توري کې تاسې ته په سواو یعنې دلته فونټونه درکوي. تاسې کولی شئ چې هر فونټ نوم یو توري ځان سره کاپي کړئ، دلته نوم ولیکئ او بیا په دغه کاپي باندې کلیک وکړئ او دا نوم د ځان سره کاپي کړئ او هلته یې پیسټ کړئ. دلته که راسو بیک ټیکسټ آرټ ته، دلته که راسو په دې ځای کې ګورئ ملګرو دلته هم تاسې خپل نوم ورته ورکولی شئ. دلته ډېر ښایسته فونټونه او علامې درته درکوي چې تاسې دا هم کاپي کولی شئ او هلته یې پیسټ کولی شئ. دا دی ګورئ ملګرو څونه ډول دا غټ نومونه راته راکوي، هر نوم څونه غټ. او دلته آرټ کاپي ټیکسټ ته که راسو ګورئ دلته بیا داسې ډول ښایسته
پوینټونه درته درکوي چې تاسې کولی شئ دغه هم د ځان سره کاپي کړئ او په دغه کې تاسې خپل نوم ولیکئ. مثال دلته زه یوه علامه زه خوښوم په هغه کې خپل نوم لیکم. تاسې هر یو چې خوښ وي، مثال ما دا خوښ شوله، دلته غواړم چې په دغه ځای کې خپل نوم ورته ولیکم. پر دغه قلم یا هم پین اپشن باندې ورته کلیک کوئ او دلته په دې ځای کې ټکسټ کوئ. دلته د خپل نوم راچولی، دا نوم ترې خرابوئ، دا ترې خراب کړئ او دلته مثلا خپل نوم ورته ولیکئ. هر نوم چې تاسې ورته لیکئ، که غټ نوم ورته لیکئ، کوچنی نوم ورته لیکئ، تاسې دلته لیکلی شئ. بیا پر دغه کلوز باندې ورته کلیک کولی شئ، دا کاپي کولی شئ، دغه ځای نه رسما دا کاپي کړئ، دغه نوم کاپي کړئ او هلته خپل د نیم په ځای کې ور واچوئ. ډېر به ښایسته راسي. دې کې جلا جلا نور ډول اپشنونه هم شته چې تاسې کولی شئ هغه هر یو کې دلته اوس ګورئ څومره ښایسته ښایسته پونټونه درته درکوي، ستاسې د نومونو سره علامې درکوي چې ډېر شودار او ډېر ښایسته راځي. هر یو کاپي کولی شئ، خپل د نامه سره دلته پیسټ کولی شئ خپل د نیم په ځای کې. دا وګورئ ملګرو څومره ښایسته ښایسته علامې دي چې هر یو کاپي کوي هلته یې پیسټوي، ډېر به ښایسته راځي. نو دا ویډیو تاسې پشکې وګرځئ، ځان ته ښایسته نوم ولیکئ او هغه هم کاپي کړئ، هلته یې پیسټ کړئ، ډېر به ښایسته راسي. که مې ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. مننه.